راشد خان د ځوان کرکټر خلیل احمد د درملنې لګښت پر غاړه واخیست. له شاپور زدران وروسته یو بل افغان لوبغاړی په نامعلومه ناروغۍ باندې اخته شوی دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی راشد خان ځوان او تان کرکټر خلیل احمد د درملنې ټول لګښت پر غاړه واخیست. خلیل احمد چې د مهال په هند کې تر درملنې لاندې دی، د ناروغۍ له امله روغتیایي ستونزو سره مخ شوی چې د هغه د درملنې ملاتړ ته راشد خان اقدام کړی دی. د کرکټ مینوالو د راشد خان دغه انساني او ورورولۍ ډک اقدام ستایلی او د خلیل احمد لپاره یې د ژر روغتیا هیله کړې ده. الله تعالی دې خلیل احمد ته بشپړه شفا ورکړي او راشد خان ته د لا ډېر عزت، بریاوې او د افغانانو د ویاړ سبب وګرځوي. الخوا ملګرو ملتونو د نورستان سیلاب ځپلو سره د مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال برونو المرکي د نورستان د وروستیو خونړیو سیلابونو له امله د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې او د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. هغه ویلي د نورستان مرکز پرون ډېر زیانمن شوی، یو شمېر کسان مړه شوي او لا هم ځینې ورک دي. نوموړي زیاته کړې چې بشري ادارې د سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنیو مرستو رسولو هڅې کوي.